نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. د یو سلو دو پنځوسم باب 328 حدیث وایو، 90 حدیث هم وایو ان شاء الله تعالی، او 2-3 نور حدیثونه دي هغه هم وایو. زه به هم دانیت وکم، تاسو هم دانیت وکئ چې الله رب العزت موږ ته پر دغو حدیثو د عمل کولو وس راکړي. یوه ښځه تېره سوې د بزرګه رابعه بصریه د بصرې وه، نوم یې رابعه وه. زموږ او ستاسو پښتانه چې رابعه نوم کښېږدي بیا یې رابعه وایي. نو رابعه یې نوم و، دې به ویله چې دا زموږ دعا بیرته بلې دعا ته ضرورت لري. یعنی که دا دعا اوس موږ وکړله چې خدای پاکه موږ ته دا وس راکړه چې پر دې حدیثو عمل وکړو، زموږ دغه دعا بلې دعا ته هم ضرورت لري چې خدای پاک مو دا دعا را قبوله کړي. نو د الله رب العزت له طرفه څخه امید لرو، او هغه خدای دی چې د انسانانو امیدونه یې ورپوره کړي دي، هیلې یې ورپوره کړي دي، هر څه یې ورپوره کړي دي. انشاء الله تعالی د قیامت په ورځ به موږ او ستاسو دغه ناسته چې د جمعې په ورځ یو څو دقیقې سره کښېنو لمونځ کوو، د قیامت په ورځ به دغه ناسته د الله په دربار کې قبولوي، او دا خشته و اسمان و مځکه و دا هر څه چې دي بیا به پر موږ او تاسو شاهدي ادا کوي. دا مرغان چې اوس دا اواز اوري چې څنګه یې دوی اورېدلی سي، نو دا به هم شاهدي ادا کوي چې دا خلک راتلل د یو څو دقیقو لپاره کښېنستل، د الله رب العزت د رسول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثونه یې اورېدل. نو هر څنګه چې قدرمنو راسي چې موږ او تاسو دا حدیثونه هر جمعه واورو او عمل ورباندې وکړو، کوشش هم وکړو. 328 حدیث دی. عن ابن عباس قال: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي، عبدالله زوی دی، عباس یې پلار دی رضی الله عنهما. د حضرت عباس مبارک زوی حضرت عبدالله مبارک فرمایي: قال: اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك. هر وخت کې دې په پام کې دا خبره درغله، او هر وخت دا اراده وکړله، او د ځان سره دې فیصله وکړه چې د خپل انډیوال عیبونه به نور انسانانو ته وایم، نو علاج دا دی د هغه عیبو څخه د ساتلو لپاره علاج او نسخه دا د فذکر عیوب نفسک، خپل د ځان عیبونه در په یادوه. که دې په انډیوال کې ولیدل چې نازوانه دی، زموږ د پښتنو په اصطلاح څنګه نازوانه دی، موټرسایکل مې ورته ویل نه راکوي، مصرف مې نه درلودی، مال قرض راکه نه راکوي، بله خبره مې ورته وکړله درواغ یې راته وویل، کله کله یې سلام نه را ادا کوي، کله یې د سلام جواب نه راکوي. که دې په انډیوال کې دا عیبونه ولیدله او اراده دې همدا سول چې دا عیبونه نور انسانانو ته ووایم، د الله رب العزت د رسول د صحابه کرامو څخه یو مبارک صحابي فرمایي، وای علاج دا دی چې د دې ګناه څخه خلاص شې، د خپل ځان عیبونه در په یاد کړه. د ځان سره دا ووایه چې ما مې وخت درواغ ویل دي، ما هم یو چا ته موټرسایکل نه دی ورکړی، ما هم نازواني کړې ده، ما هم انډیوال زیر کړی دی. که دې د بل چا د پلار عیبونه ویله، یا د خپل پلار عیبونه هم په دماغ کې راګرځوه. که دې د خپل کور په حالاتو نور خلک خبرول، زما درد هغو انسانانو ته راځي چې د خپل چاردیوالي څخه خبرې راباسي نور خلکو ته یې کوي. پرون مې هم په دارالافتا کې چاته وویل، مال تاسې د خپل کور په عیبو ما مه خبروئ، زه څه ضرورت لرم؟ د خپل کور د خپلې خونې هېڅ عیب او کمزوري ما ته مه وایاست. زه در تاسو ډېر عیبجن یم، که زما څه پوښتنه وکړئ در تاسې ډېر په ما کې ډېر عیبونه شته. او د ځینو خلکو که خوښه دا وي چې د نورو خلکو عیبو ته غوږ ونیسي او ځان ورباندې خبر کړي، بیا نورو خلکو ته د دغه انسان عیبونه ورسوي. د الله رب العزت د رسول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرو څخه حضرت عبدالله مبارک فرمایي، خپل عیبونه در په یاد کړه. که د بل چا په لمانځه کې سوچ و امامه، ما ته هم دا خبره ده، راځئ چې درته ناست یم او تاسو مقتدیان بولو او تاسې ما امام بولئ،
که زما ستاسو په لمانځو کې فکر و چې دا ځوان دا مشر دا سړی غلط لمونځ کوي یبلا به زه خپل ځان ته متوجه کېږم چې زه خو به غلط لمونځ نه کوم او که ما سجده نه کوله رکوع مې سمه نه کوله ولاړه مې سمه نه کوله ناسته مې سمه نه کوله او د بل په لمانځو کې غورځېدلمه داسې به نه کوو هر چا چې هر عیب درلودی اول به هغه عیب ځان چې زه لرم او کیا کما نه درلودی نو بیا دغه ورور ته ویلی سم چې وروره راسه یوازې کښېنی وم په اخلاقو په ورین تندي په سمه لهجه او د ورورګلۍ په فضا کې خبر ورته وکړه دا عیب دی دا خوند نه کوي ستا سره ښه کار نه دی بله ورځ مشکات شریف کې حدیثونه راغله باب آداب الخلاء چې سړی قضای حاجت ته ځي او باتروم چې انګلیسي نومې دی موږ او تاسو یې ځینې کسان د قضای حاجت ځای یادوو ځینې تشناب یادوي ځینې څه شي یادوي ځینې که سړی تلي څه به کوي که سړی تلي وایي ځان دې پوره نه لڅوي او دعا دې تر مخه کوي او بیا په حدیث کې راغلل چې بېادبي ما په خپل لسته لاس به خپل هغه اندام نه نیسي چې دی بولي پکوي دا ادب دی دا ادب دی په چپه لاس به د دې کارو لپاره استعمالوي پر دې مو ډېرې خبرې شاګردانو ته وکړلې ګورئ که پر لارې تللاست داسې مه کوئ چې لمن راپورته کوي او نس ګوروئ او نور خلک ستاسو دا نس و دا نو دې ته ګورئ ادب دا نه دی ګورئ که تاسو بېادبي ډېره ماف چای جواب ته تللاست داسې کور مخ ته مه کښېنئ په لار کې مه کښېنئ چې نور خلک درته وګوري ولاړ شئ تر یو ځای ځان ورسوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې لرې بدلی د خلکو د سترګو څخه به نیام سو چا به نه لیدی بیا به هلته خپل حاجت پوره کوي او بیا به راتلی حضرت عایشه مبارکه فرمایي وایي موږ به د شپې تللو د خپل حاجت د پوره کېدلو لپاره اوس یو سړي ته ووایه چې د خدای بنده د سړک پر غاړه مه کښېنه او چې کښېنستلې دا ادب دی ځان پټ که او بیا چې کله اودس وچې نور خلکو ته مخ مه رااړوه که زما قدرت وای ما پر دغو بېادبیو باندې خلکو ته ډېره سزا ورکول غټ کارونه خو پرېږده چې سود کوي پلانکی کوي دغه د کوچنۍ بېادبۍ ور اصلاح که غټو بېادبیو ته خپله متوجه کېږي د چا د کور مخ ته د چا د کور و دیوال ته هلته چې د کور دروازه خلاصي سخت بد کار دی موږ خو خپل شاګردان سخت په دې باندې خفه کوو او هغوی یې سزا ورکوو خوشک ورته کوو چې دا کار مه کوئ چې نور ځایونه یې هم یې مه کوئ عامو خلکو ته هم دا خبره ده خبره مې در څه کول اوس دا عیب دی یو سړی لري هلته اودس وچي خپله هم انسان دغه عیب ته متوجه سي هغه هم متوجه کړي خبره مې در دې درته کول که بل چاته عیب په ګوته کوئ نو رایه ول یوازې کښېنوه اکرام او عزت یې وکړه خبره بیا په کرار ورته وکړه ورته دا عیب دی ما او تا به اصلاح کوو نو که تا د بل ملګري د عیبو تذکره او یاداوري کول نور خلک دې په خبروله اول د خپل ځان عیبونه هم در په یادوه 390 حدیث دی عن ابن عباس في قول عز وجل حضرت ابن عباس یعنی دغه حضرت عبدالله مبارک څخه روایت دی د الله رب العزت دغه قول دغه آیات تفسیروي الله رب العزت په یو آیات کې فرمایي ولا تلمزوا انفسکم تاسو پر خپل ځانو عیبونه مه وایاست حضرت عبدالله مبارک دغه آیات تفسیر داسې کوي قال لا يطعن بعضكم على بعض ځینې خلک پر ځینو عیب نه وایي خپل سوچ مسلمان د ځانه جوړ کړی دی او بل ته چور پیژه کې لکه کافر لکه مشرک لکه پلان 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 دا د مذهب منکرین نه دي چې د مذهب انکار کوي 12 ملمانځه زیارت ته مزه تعویض مکو پلان مکو مذهب ممنه خپل د ځانه وایزه سوچ مسلمان يم دا نور په کرونو انسانان چې عمل کوي پر مذهب باندې عمل کوي وای دا مشرکین دي یو بل څوک پر بل چا لعنت مه وایست دا الله رب العزت د رسول د ملګرو صحابه کرام حضرت عبدالله مبارک څخه دا خبره ده چې لا يطعن بعضكم على بعض دغه آیات په تفسیر کې خبره وکړه چې ولا تلمزوا انفسکم تاسو پر خپل ځانو عیبونه مه وایاست دغه ورستا وجود دی ستا بشر دی ستا ځان دی څه ضرورت دی قدرمنو چې په یو محل کې اوسېږئ د محل اداب درشه په یو محل کې اوسېږئ څه ضرورت دی چې دا یو همسایه دی بل همسایه ته راوزر کړي که عیب لري ناروا دی بېدینه دی فاسق انسان دی بیکار انسان دی هېڅ په شي باندې پوهېږي نه محل والا ورته راجمع سي ورته وروره کډه وکړه دې ځایه باسه د عادت اصلاح او دا چې دا ورته راچپه که دا ورته راچپه که دا ورته راچپه که ټوله عیبونه د ده په کور کې پیدا سي دا بل همسایه د ټولو عیبو څخه پاک سي دا نسي کېدلی الله دې موږ ته وس راکړي چې خپلو عیبو ته متوجه سو علما چې وایي تاسو د پیرانو سره بیعت وکړئ د اولیاو سره بیعت وکړئ خو وجه هم دا ده
په تصوف طریقت کې قدرمونو تجربه ده چې خپل ځان ته انسان باره متوجه کیږي، نور عیبو ته نه متوجه کیږي. د نور خلکو حجاغه صاحب مبارک مو مشتدا توصیه کوله، رب العزت یې قبر د نور څخه ورډکی. ول تاسو چې درس کوئ او درس ته ځئ، تقریر ته ځئ، د جمعې خطابت ته ځئ، بل بیان ته ځئ، جلسې ته ځئ، هر ځای چې ځئ، که تاسو خبرې کولې په دغه نیت یې کوئ دا درس او دا تقریر چې زه د ټولو عیبو څخه زه ډک یم، په ما کې ټول عیبونه سته او دا خبره د دې لپاره کوم چې الله زما څخه د عیبونه ایسته کړي. تاسو باور وکړئ د هغې کرامت و چې د کومې ورځ څخه چې دا خبر راته کړې ده، د هغې ورځ څخه چې هر بیان ته ځو په دې نیت ځو او په دې نیت خبره کوو چې د عیبونه په ما کې سته او زه به د عیبونه اصلاح کوم ان شاء الله تعالی. یره نو جلا شی ده، په دې نیت ما تقریر نه دی کړی، نه د چهارشنبې بیان، نه د جمعې بیان، نه د بل جلسې بیان، نه پلان چې زه دې په نورو خلکو کې عیبونه وینم او په ځان کې دې نه وینم. اول یې په ځان کې وینم، ورپسې په نورو کې تمه امید مدای چې هغه به اصلاح کړي. 210 حدیث دی. الله اکبر کبیره. عن عامر قال حدثني ابو جبيرة بن الضحاك قال حضرت عامر مبارک فرمایي وای ماته حضرت ابو جبیر چې د ضحاک زوی دی دا خبره وکړه. قال فينا نزلت في بني سلمة، موږ د بني سلمة د قوم څخه وو، دغه آیات په موږ کې نازل سو، ولا تنابزوا بالالقاب، تاسو خلق په نور بدونو مو ما اخلي. څنګه زرازم د حدیث ته د آیات کې الله رب العزت فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب، یو سړی یو نوم شلري، داغه سړی بل نوم بیا بد لري، تاسو دا سړی په شنه ما یادوي، په بد نوم یې ما یادوي. د کښنیوالي د ناز نوم ورکوي، د ناز نوم هغه بد نومي، بیا نو ځا چې غټ سي هغه سړی په شرمېش. په کښنیوالي کې د سیکانو او د هندوانو نومونه پر کښنی باندې کښیږي او راوي چې راوادي سه د کور پر زنانو باندې د هندوانو او د سیکانو نومونه کښیږي، بار شرمېږي په دغه نامه باندې. د الله رسول فرمایي وای دغه شرم یې واخله، دا بد نوم یې ماخله. کته پښتنه ځنی وکي دا نوم دی ولې یې شي دی وای بس دا خو زموږ په کور کې پر ما کښې شي، ولې در باندې کښې شوی، خو ناوی خوارکۍ مجبوره ده چې د کور په ټولو افرادو نوم کښېږدي. وای کتاب کې دا خبره نشته. د ورسره د حضرت عایشه مبارکي او د حضرت حفصه مبارکي او د ازواج مطهرات د رسول علیه الصلاۃ والسلام بیبیګانو په حالات وپښته او معلومات ځان ته وکړه چې وی بیبي پر ابل باندې نوم ایښوي بلابود، او د صحابه کرام پر بیبیګانې نور نومونه ایښوله. دا زموږ په ټولنه کې تر څو غټ عیب نه دی چې ناوی خوارکۍ مجبوره کې وای نومونه کښېږده، د کومې خواه کې مجبوره ده چې باره د هندوانو سکان نومونه ایږدي. خپل نوم بس. حاجي صاحب محترم ښه نوم دی، یو د کور مشر، دوه د کور مشران به وه، خو سر دی او مشر لیوار دی، پر هغوی کښېږده، انور ته په خپل نومونه ووایه. کشران انجونې دي، کشران هلکان دي، په خپلو نومو ورته ووایه. باره نتیجه دا راوځي چې د هندوانو سیکانو نومونه ایږدي. تاسو ته معلومیږي زموږ څخه کله پوښتنه وکړي وای دا نوم مو ایښی دی، هغه د داسې سیکې نوم یې، د داسې هندوانۍ نوم یې چې سړی ورته حیران شي. بیا چې په کتاب کې وګورې په اسلامي نومو کې هم نه راغلی. نو د الله رب العزت د رسول د ملګرو څخه یو ملګری فرمایي صحابي ولا تنابزوا بالالقاب، چې الله په قرآن کې دا ووایه. قال دا راوي وایي قدم علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام مشتر علی وليس منا رجل، فمش کې به هر سړی نه درلوده الا له اسمان، دوه نومونه به وه، د هر سړي دوه نومونه وه. فجعل النبي صلی الله علیه وسلم یقول یا فلان، نبی علیه الصلاة والسلام به یو سړي ته ویل ای پلانکی، فیقولون یا رسول الله انه یغضب منه، ای رسوله په دې نامه مو ورته وایه هغه بد وړي. د الله رب العزت له طرفه آیاتونه نازل سو چې ولا تنابزوا بالالقاب، خلق په بدو نومونو مه نوموئ، هغه نوم یې اخله چې ښه نوم وي. وزې کوم مثالونه وایم، ښه کار باندې چې څه مثالونه وایم په دې کتابو کې راغلي. بد نومونه، خراب نوم، د غله نوم، یو سړی اوسېږي یو نوم احمد دی او کله کله غلام کوي، په غله هم ورته وایي دا غل یې مه یادوه، احمد یې یادوه. یو مثال مې ماضي درته وایم، ګرد عمر یو سړی درواغ وایي او نوم یې محمود دی، نوم یې بریالی دی، په بریالي ورته وایه، په درواغجن مه ورته وایه. په خبرو کې لا چې کله خبرې سره کوي د نورو خلکو مخ ته یې بېعزتي مه کوه، دا مه ورته وایه ډېره بې ادبي مه چې خر درواغجنه نوم ورته وایه. ورته حاجي صاحب ګوره دا ښه کار نه دی چې څوک درواغ ووایي. کله کله داسې شارټ دماغو والا د مدرسې ته راسي، دغسې کراټه یې باره زده سي، داسې باکسینګ او سوکان یې زده سي چې یو د بل سوکان سره ورځي او ښکنځل هم کوي. یو وخت دلته ډېر وخت داسې پیښېږي چې ښکنځل سره وکړي، زموږ عادت نه دی، موږ اصلاح کوو، کوشش دا کوو چې دا دوه سره جوړ سي، کوشش مو دا دوه
کنه جوړېدله نو بیا دا گیټ دی دا دروازه ده غټه دروازه مو یې د څوک 3 متره گیټ جوړی ما 3 نیم جوړ کړی دی چې ژر د خلک د مدرسې څخه وځي ولارس زینه در جوابم نه خبره نه دا فکر کوم چې تنو ماته محتاج یې شهر دی ولایت دی افغانستان دی ډیر علما الحمدلله لرو ډیر مدرسې لرو لار څه بل ځای بد نوم باید یاد نکړو او علما ولیکل دی وای په تربیه کې هم دا کار ډیر تاثیر لري کله په شنم څوک یادوي ښه تربیه کیږي کله په بد نوم څوک یادوي بد تربیه کیږي کله په خپل زمانانو او لونو کې فرق کوي په یو ته په بد نامه ویل بل ته په ښه نامه ویل هغه بد نوم چې ته یادې هغه الکو انجلی تربیه قرار خرابېږي هغه شنم چې له شعوريات کا که بد عادت په خپل اولادو کې چا درلودي زوی یا لور درلودي په ښه نامه ورته وای بچي ورته وای د سترګو تور ورته وای زوی ورته وای الله رب العزت مستوى سراکی کله کله په لوی لاس باندې مش د خپل اولادو تربیه خراب کړي وي 201 حدیث دی عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول حضرت حكم مبارك فرمای وای ما د حضرت عكرمة رضی الله عنه څخه واورېدل دا خبره کوله لا ادري ايهما جعل لصاحبه طعاما پدې نوم خبر چې په دې دوه مبارک صحابه کرامو کې کم یو بل ته ډوډۍ وکړه ابن عباس او ابن عمر حضرت ابن عباس ډوډۍ وکړه حضرت ابن عمر وکړه په دې نه خبر فبين الجاريه وازمر ملمانه ناستو او قربه هم ناستو یو منځوه خدمت یې کوي په دې ناستو کسانو کې یو د جاری او د منځو ویله اذ قال احدهم لها یا زانیه ای بدکار شذ خدمت یم کوي یو ورته ویله ای بدکار شذ ای زناکار فقال ما دا حضرت ابن عباس فرمایي ما دا کار مکو مورته وای ان لم تحدك في الدنيا تحدك في الاخره ګوره کته پر دې باندې تور وتړي او دې زنا نه وکړي تابت کار ورته ویل ک په دې دنیا کې پر تا حد جاری نشي د قیامت پر ورځ الله رب العزت د دې خبرې په خاطر پر تا حد جاری کوي سزا درکړي یو سړی ته دا مو چې خبيثه ازمر او تاسو په ټولنه کې خدای یو شی ډیر عام دی کافره د کافر زو ترزیل زو دا غټ حیوان وريات کې خر وريات کې د خر زو د لوی حیوان وريات کې د خدای بنده اوس نو تخپل وجود ته وګوره ستاو دا خو ډیر فرق دی نو لیدا کوي دا د کافر زو دغه لفظ ډیر خطرناک دی ډیر خطر لري خلک وای د خطر زنګ دی سره اشاره ده د ایمان سره تړاو لري د کافر زو کیدا هلک ته پدینت ویلی و چې ته کافر پلار او ته خو مسلمانی کافر نه نو خدای د نسب دی ور خراب دی خو د مسلمانی کورنۍ څخه پیدا دی او تا د نسب نسبت وکي و کفر ته او ته کافر رښتیا هم نو خو کافر او که کافر نه وي د دې د کافر زوی و یا یو سړی ته ویل چې کافره د لفظ دی اسمانو ته خيږي د الله رب العزت و دربار ته پیښه هغه الله رب العزت فیصله کوي وای ورسته په دادوالو کې چې ار یو کافر پر هغه باندې ورسته بریالي ویل احمد ته بریالي ورناړه کافره کافر یې د لفظ دی خيږي اسمانو ته الله رب العزت فیصله کوي وای ورسته ک بریالي کافر و د کافر لفظ د بریالي په تنجیو مشلی ک احمد کافر و د کافر لفظ د احمد پر تنجیو مشلی څونه خطرناک خبره او که کتابو ته قدمونه ورواچوي کله کله داسې چې نکام د منځو لاړ شي بیرته به اسلام نه وی کی بیرته به لا اله الا الله وای بیرته به اشهد ان لا اله الا الله دا کلمه وای کلمه طیبه یا کلمه شهادت وای نو حضرت ابن عباس تو فرمایل چې ګور دا کار مکوه دې شي استبدکار او زناکار شزمه وای ځکه چې په دې دنیا کې کپرتا د دې خبرې په خاطر حد جاری نشي الله د دې خبرې سزا په قیامت کې درکې قال فرأيت ان كان كذلك دا خبر را کچیر رشتہ هم داغه سیوا نو بیا به څه پیښ قال حضرت ابن عباس فرمای ان الله لا يحب الفاحش المتفحش کرشتہ هم دا شد بدکار او زانیه نو خو زه پر حق باید ورته چې بدکار حضرت ابن عباس ته فرمایل چې کدا هم رشتام زناکار بدکاری مورته وای ځکه چې الله رب العزت هغه انسان نه خوشي چې د خلیت څخه بد الفاظ راوځي او یا په قصد سره بد الفاظ د خلیت څخه راوځي ان الله لا يحب الفاحش المتفحش الله محبت او مینه نه کی دا چا سره چې دیش کنزل کی سبحان الله پر ځای باندې شکنزل اوته دخله د عربو دا عادت به خشري چې تیز اران ورته وای دی ان لله و انا الیه راجعون او زموږ په ټولنه کې تیز اران وای استاد څوڅه او درې ملکیا برچولار سي برکی خورکې خو مکلف دی مسؤل دی چې باید په دا وخت باندې سوي چوروي برک باندې ټانکی نیمه د کسوي یا نه د کسوي برک لاړې د سیش کنزل وسی په دې وخت ان لله و انا الیه راجعون وایي او دا شنور الفاظ لوی شی دی ولې ټکر ولې دلسو او یا بل غټ ناره وسو الله اکبر اسمان دی ولې دی غټ سیل دی ولې سیلاب رالی الله اکبر وای الحمدلله و سبحان الله وای کس چې د خپل جبه په اختیار کې او په اختیار کیږي
حضرت ابوبکر صدیق غالي بندې مبارک په یو ور پر منبر باندې کښینستی باره د جبه داسې ونیوله په دغه بټه او په دجالت په ګوتو یې باندې د جبه نیول د داسې څنډې یو چا ویل د مؤمنانو خلیفه څه پیسه دا کار کوي ولله دغه جبه د لاسه د هلاکت په کندو کې لویدلې هاذا اوردنی الموارد دغه جبه چې بس جنگوم په کوم جنجالوم په کوم د دې د لاسه هلاکت تلویدلې او چې راوته انسان خوب خراب سي سرتور سر وی خولې استکړې د جمعې ورځ یا بل ورځ به د شپې په کور کې د همسایګانو حالت تیرالي په زور دروازه در چکوله وې پلا وټکول کښان دي نابالغ دي نو پسنه پیږي وې ټکول بیا په ډبره وټکول بیا غټ ډبر ورته کاش کړل ستاد ګیټ څخه بنو چې شولارسي یو ټکی رنگ بولارسي یا به ګیټ لږ کړوب سي پروا نه لري احتیاط وک او کراوته نه سو سدي ویله نو خدای دې په خاطر تا ګناي کبیره وکړه اچنه وې کشر وې راوزار به کې پښیو به خېږي حتی د دې چې مړ به کې نو بیا به سپیرس الله اکبر کبیره 302 حدیث لوایم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ده حضرت مسعود رضی الله عنه زوی حضرت عبد الله مبارک دی فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا فرمایل ليس المؤمن بالطعان مؤمن پر بل چا باندې عیب نه وای ولا اللعان مؤمن پر بل چا باندې لعنت نه وای ولا الفاحش مؤمن بدی خبرې نه کوي او بل ولا البدیه مؤمن جبه تر خپل واک نه راباسي او په خپل جبه پچرد نه وای د مؤمن خصلت نه دی بدی خبرې نه کوي پر چا لعنت نه وای چاته پیغور نور کوي او د خپل خلی څخه ښه الفاظ راباسي اوس نو قدرمن د دې حدیث څخه مرچی څه ذکر پر بل چا به عیب نه وای خپل عیبو ته متوجه کیږي هر وخت کله بل چا عیب ته متوجه سو اول به خپل ځان ته متوجه کیږي ګوري دا خبره لکومه کله چې هغه وخت مرد خلکو عیبو ته متوجه کېدل چې خپل ځان خو مکمل او بشپړ لیدلای د سهار څخه دروسه تاسو حساب وکړئ زما په شمول ځان ته دا خبره کوم مرتخصونه سنت نقطه تسوي نو جمعه ورځ ده سورته کهف باید ویل شي د دجال د فتنې څخه د خدای خلاصي کمر د سترالي شهادت دی فتنې څخه د خدای خلاصي سورته کهف نه دی مویل سار چې راپورته سنت دعا مویل نه د مویل اوس چې مغسلونه کړی دی اولم بيدل یو کالي هر یو اوس چې مش سنت طریقه وصل وکي اول او داس کیږي بیا ورسته پردا رسته طرف وبل ویږي بیا پر چپه طرف بیا پر سر باندې یو وار مردا کار وکي نه دی مو کړی نو چې دون عیبونه را پکشي کی بل چاته باید د عیب سترګې ورونه لو د عیب ګوته ور متوجه نه کو خپل عیبونه د تصوف او د طریقت د سرخیلو د اولیاء کرامو او زموږ استادو د پیرانو مبارکین رحمهم الله تعالی کژوندې دي اكو فارسی دوغه عادت داو چې خپل عیبونه د ځان لپاره هر غړی حاضروله د نور خلقو عیبونه باید د خپل سترګو څخه استکوله کزمر دغه عادت سینن د جمعې په ورځ مرده غزدکو چې خپل عیبونه هر وخت سترګو تراوړو د نور عیبونه شاتو ورزو هم به مودا دنیا سمي هم به هغه دنیا الله دې په ټول خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين